دوهم د ګناه نه نفرت، یعنی دا د ګناه سره به د تا دا کیفیت داسې وي لکه یو دشمن نه چې سړی نفرت کوي. د ګناه نه نفرت، هر نوع ګناه نه، صغیره ګناه، کبیره ګناه، د ټولو نه به دې نفرت وي. دوم د قبول طالبي، د قبول علم بهترین اثر په خارج کې دا ده چې د ګناه نه به دې نفرت. دې وجه نه حدیث مبارکه کې راځي چې یو مسلمان او مؤمن د ګناه وشي، د ده د ګناه سره حال داسې وي لکه یو غر په سر باندې کړي. بخاري شریف حدیث دی. او چې یو کمزوري ایمان والا ګناه وکړي لکه مچ چې په پزه باندې کښېني او داسې کړي. نو دوهم د دې دنیوي جنتونو چې مدرسه ده اثر جواب راکوي د ګناه نه نفرت. ګناه نهایت خطرناک شی ده. ګناه سره انسان اهل جهنم ګرځي، یاو په ګناه سره انسان د شیطان رفیق او ملګری ګرځي، دوا او په ګناه سره انسان د الله تعالی نه لرې کېږي، د الله تعالی په دشمنانو کې حسابېږي. د ګناه په وجه باندې انسان د جنت ته لرې کېږي، جهنم ته نږدې کېږي. ګناه ظلمت ته، تیاره د تیاره، بلکې ګناه نجاست ته. ځکه خمر او میسر او ازلام او انصاب ته خدای پاک رجس ویل، نو ګناه نجاست دی. او ګناه دی الله جل جل قهر او غضب را کشکی را جلبوي، او عبادت ته الله تعالی رحمت را جلبوي را کشکی. نو د مدرسې د قبول طالبي، د قبول علم دوهم اثر د ګناه نه نفرت. انسان نه به تقاضای بشریت د طالب نه، د مولا نه، د استاذ نه، د مطلق مسلمان نه ګناه کېږي. خو بیا د هغې لپاره تاسو به چې د هغې لپاره بیا الله جل جلاله که زهر پیدا کړي خو ورته تریاق هم پیدا کړي دي. توبه، توبه ایستل، اخلاص سره، شوق سره، محبت سره توبه ایستل. توبه نصوح، توب الى الله توبه نصوحه. توبه نصوح کې درې خبرې وي. په تېره ګناه به پښیمانه یې، سخت به پښیمانه یې، زړه به دې هم زاړي، سترګې به دې هم اوښکې به وي. دوهم دا چې ګناه به پرېږدي، او دریم دا د مضبوط عزم او اراده به دې وي چې بیا به ګناه نه کوم. که په حقوق الله وکړو او که په حقوق العباد وکړو چې د چا حق در باندې اوښتلی دی هغه ته به حق رسوي. نو توبه، توبه ډېر لوی شی ده. د سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت کې یو نوجوان شراب راخیستلی و. نو حضرت عمر صاحب ته خو الله جل جلاله یو ډېر لوی جلال ورکړی و. روایتو کې راځي چې په یو کوڅه به دی روانو، شیطان به چې ولید راغی حضرت عمر، دا کوڅه به یې پرېښو او بله کوڅه باندې به را تاو سو. نو ځوان ولید، ځوان ورخطا سو، دا شراب یې راواخیستل، په دې څادر کې یې ونغښتل، تخر کې یې ونیول. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خو ولیدل چې شراب یې په تخر کې ونیول. ای ځوانه دلته راسه، چې شی در سره و؟ دا خو شیدې وي. یعنې شیدې دې په تخر کې کېښودې، تودې ډېرې وې، ګرمې وې، سوځله مې. وې ته راوړه چې دا شیدې دې وګورو چې دا څرنګه شیدې دي. نو چې هغه یې راواخیستلې، اوس ځوان چې خلاصې کړل، یقینا شیدې او ګرمې شیدې وې. او سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل، وی ځوانه ښه سره پوهېږو چې چی در سره و، خو دا راته وایه څه دې وکړل. الله اکبر، لا اله الا الله. وی څه خو راته وایي نه، وی نه څه درته وایه نو شراب دې څښلي نه دي، نو چې نه دي څښلي نو په لاس کې دې نیولي، په دې باندې څه جرم نشته، سزا نشته، خیر ده، جرم دې کمزور ده. وی کله چې مې ته ولیدلې نو ډېر په اخلاص سره، محبت سره، شوق سره، ندامت او پښیمانتیا سره مې
الله حضور کې دا سوال وکړه ای الله دا ور مې پرده وکړه توبه مې بیا به شرابو ته ور نږدې نه سي التائب حبیب الله څوک چې د ګناه نه توبه وکړي د الله دوست شي الله تعالی د خپلو دوستانو سره ډېره زیاته ښېګڼه کوي نو دوی چې څه ویل هغه کېدل دوی ویل شیدې الله تعالی د شراب هغه حقیقت په شیدو باندې بدل کړ دوی ویل ګرمې وي الله تعالی ته دومره ګران سوی توبې په وجه باندې چې هغه د شیدو هغه صفت یې ورته راول چې ګرمې دي نو دوهم شی د مدرسې اثر د عبادت د ګناه نه نفرت که ګناه وصلو به تقاضای بشریت بیا به سړی توبه وباسي